د ټیکنالوژي ټیک او تاریخي ویډیوز لپاره زموږ د یوټیوب چینل تاریخ ټیکنیکل سبسکرایب کړئ او سره په څنګ د ګنټۍ بټن هم ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ایله لرم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دا درښیم چې کوم ټایم د تاسو خپل آی ډي او د نور خلکو تصویران کې دا یو ډیر غټ مشکل ده. هغه راځي تصویران کې ایډي تصویران کې ټیګي هر سړی راځي تصویران کې ټیګي ویډیو کې ټیګي بل ورځ تاسو خپل آی ډي خلاص کړئ تاسو آی ډي بل تصویران او د ویډیو د ډک ولاړی. نو دا به تاسو څنګه دا مشکل به تاسو څنګه حل کوئ؟ تاسو سره به شاید فیسبوک کې له ټولو سره بعضې تاسو راز اول ورځ فیسبوک خلاص کړئ کم ټایم تاسو فیسبوک خلاص کړو نو رابسې دا درې لینه خو ویني دا درې لینه بس دا درې لینه به کلیک وکړئ دا درو لینو تاسو کلیک وکړئ تاسو به راسئ سټینګ به کلیک کړئ سټینګ کم ټایم تاسو کلیک کړو بیا به دلته راسئ دلته بیا سټینګ لیکلی دی بیا دا سټینګ تاسو کم ټایم کلیک کړو بیا به تاسو راسئ ټایملاین اینډ ټینګینګ timelines مې ووه کم ټایم timelines مې تاسو ووه تاسو به راسئ دلته وای how can see posts you are tagged in your timeline بیا تاسو دا کم ټایم کلیک کړئ تاسو به ګوره دا به یو هم نه کلیکوئ ګوره everyone friend of friends friend except دا به نه کلیک کوئ تاسو به راسئ دا اوس ما کلیک کړی ده اونلی می خالی به تاسو خپل ځان ته خپل تصویران کې اډوئ سي د بل چا تصویران بالکل بیا تاسو نه سو کې اډولی نه څوک د تاسو په آی ډي کې څوک تصویران ټیګوئ سي نه ویډیو ټیګوئ سي نه یو بل شي کې هغه کوئ سي شیروئ سي نو بالکل به خالي تاسو پلاس کې تاسو تصویر اډوئ تاسو تصویر اپلوډوئ تاسو ویډیو اپلوډوئ هغه بیا خالي تاسو په هغه کې بیا نو کم ټایم داسې تاسو دا وکړو بیا بیرته بیک ولاړ سئ نو بیا تاسو په آی ډي کې کم تصویران دي دا تاسو بیرته ټول وباسئ دوباره بیا دوی نه سوی ټیګولی تاسو په موبایل کې. دوستانو ایله لرم چې تاسو به دا ویډیو تر دا مهاله وله او دوستانو ایله لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه سوي او دوستانو د بلې ویډیو په الله سپارې لاسو د خدای په امان.